د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه. سلامونه. درنو لیدونکو د ویډیو تر پایه را سره اوسئ ترڅو په دې لنډو تازه خبرونو خبر شئ. جو بایدن د G20 هیوادونو پرونی غونډې ته خبرو کې ویلي دي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته بشري، اقتصادي او ډیپلوماټیک ملاتړ برابر کړي. کابل. هټیوالو پر دې مارکیټ د مجاهدینو بازار نوم لوحه لګولې ده، خو څرګنده نه ده چې دا کار دوی په خپله کړی دی او که د مسؤلینو لخوا ورته ویل شوي دي. شمالي کوریا. د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون امریکا په تاوتریخوالي او شخړو پر جوړونې تورنه کړې ده. د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون امریکا په تاوتریخوالي او شخړو پر جوړونې تورنه کړې ده. نوموړی وایي چې اټومي وسلې د خپل ځان د دفاع لپاره جوړوي او کوم بل هیواد ته ګواښ نه پیښوي. جرمني. د رویټرز د خبر پر بنسټ د جرمني لومړی وزیرې انګلا میرکل د G20 هیوادونو په ناسته کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان رسمیت پیژندلو برخه کې اړتیا ده چې طالبان د نړیوالې ټولنې شرطونه پلي کړي. غازي امان الله خان. د ملي تلویزیون انګړ څخه یې د غازي امان الله خان عکسونه نن ړنګ کړل شول. پاکستان. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې پښتانه یې د پاکستاني طالبانو خواخوږي بللي دي، پاکستاني طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې دوی قومي او ژبني تړاو نه لري. دغې ډلې د عمران خان د خبرو په ځواب کې ویلي دي چې دوی کې پښتانه، بلوچستان، سندیان او نور قومونه شامل دي. له خیبر پښتونخوا تر پنجاب مبارزه کوي او ټول پاکستان کې به اسلامي او شرعي نظام جوړوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډیره زیاته مننه. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.